نو وایسته خو راغلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وایسته د قرآن مجید په وایسته صراط المستقیم چې تا وغوښتل هغه دا ټوله قرآن صراط مستقیم دی. زکات ورکوه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د لمانځه ترجمه شروع ده د سوره فاتحه یو سر حصه مو وکړه الحمدلله رب العالمین چې ټوله تعریفونه د الله د پاره دي چې د ټولو عالمو رب دی الرحمن چې رحمان دی چې رحیم دی مالک یوم الدین د قیامت ورځې مالک دی. نو در دغه ځای مو کړو ترجمه د نن څه دی ایاک نعبد و ایاک نستعین و یا الله موږ ستاسو مدد غواړو. اول دی ایاک نعبد و یوازې ستا عبادت کو. په دغه علما په تفسیرو کې لیکلي دي بیل الله د چا څه مدد غوښتل دا شرک دی. و د یو چا په واسطه غوښتل. په واسطه کې هم ډېر پام کوئ. ډېر خلک په واسطه کې پام نه کوي، هغه هم ګای وخت شرک ته ورسیږي. نو واسطه خو راغلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د قرآن مجید په واسطه واسطې خو راغلې دي مګر په هغه کې پام کوئ. نو ایاک نعبد و یوازې ستا عبادت کو و ایاک نستعین او یوازې ستاسې موږ مدد غواړو. او په دې کې علما ښه نقطه دا لیکلې ده بل ګوره اول راغلي دي نعبدو، اول عبادت وکړه بیا مدد وغواړه. ولی اول کار کیږي بیا نو تا ته پیسې درکول کیږي. نو اول عبادت وکړه، ذکر وکړه، قرآن ووایه، منځونه وکړه، خیراتونه وکړه، بیا نو لاس پورته کړه. دا خو دعا ده نه، سوره فاتحه خو دعا ده. بیا نو لاس پورته کړه ایاک نعبد و ایاک نستعین چې ای الله بس مدد وکړه مدد وکړه مدد وکړه. نو بیا د الله مدد راځي. ته کارونه خو وکړه، کار نه کوي او بیا راته وایي چې رایې که او رایې که او رایې که. نو الله تعالی په دغه آیت کې اشاره ورکوي چې اول عبادت دی بیا مدد دی. او بل زبردست خبره مفسرین دا لیکلې ده وایي ګوره تا چې سوره فاتحه شروع کړله الحمدلله رب العالمین د الله تعریف چې شروع کړي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د الله تعریف بیانوي ته. بیا جنو دعا وغوښتله، بیا جنو دعا ویله چې یا الله مدد یا الله مدد. نو په دې کې علما وایي عمرې چې دعا کوي اول د الله تعریف کوه. الله خپل تعریف خوښ دی، د الله غټوالی وایه، د الله بړایي وایه، د الله کبریایي وایه. امام ابن القیم رحمت الله علیه وایي که ته دعا کوې د هغه در مخه د الله رب العزت کبریایي بړایي غټوالی ووایه بیا نو دعا وکړي هغه دعا ژر قبلیږي. بیا نو بل توری دی اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم زبردست آیت دی، سبحان الله زبردست آیت دی. او دا هم درته وایم چې دا ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي د ټوله قرآن خلاصه چې د سمري چې ده هغه سوره فاتحه ده او د سوره فاتحه خلاصه او سمري چې ده هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین ده. بیا نو دی اهدنا الصراط المستقیم و یا الله ما ته صراط مستقیم. صراط وای لار، مستقیم معنا سیده لار. ما پر سیده لار هدایت که پر هغه عمل توفیق راکه. اهدنا معنا هدایت کله زمانم چې دی عبد الهادی، هادی معنا هدایت ورکوونکی والا. نو دا اهدنا دا هم د هدایت سره غلی دی وای هدایت را که مشته، گایډنس را که مشته پر سمه لار. صراط لار مستقیم چې سیده لارې. انو بیا مفسرین دا وایي تا چې اهدنا الصراط المستقیم په سوره فاتحه کې وغوښتله اوس نو چې قرآن شروع سو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه وای در بیا نو ځنو من الجنة والناس هغه اهدنا الصراط المستقیم چې تا وغوښتله هغه دا ټوله قرآن صراط مستقیم دی. زکات ورکوه، روژه نیسه، د مور و پلار حق ادا کوه،
میړه چې د میرمنې، میرمن چې د خاوند، د اولادو، د اولادو د مور و پلار، د ټولو یو د بلجې حقونه ادا کوي. حلال خوره، حرام مخوره، درواغ مه وایه، رښتیا وایه، خطایسته مه کوه، غیبت مه کوه. دا ټوله په قرآن کې چې شروع دي دا اهدنا الصراط المستقیم دی. نو اهدنا الصراط المستقیم زبردست آیت دی، او په دغه آیت کې علما وایي دغه دعا چې ته کوې دا خو دعا ده نه، وایي دغه دعا چې کوې داسې په مات زړه یې مه کوه. اهدنا الصراط، وایي ته هدایت غواړې، څونه د الله لوی نعمت دی دا. د اهدنا الصراط المستقیم د الله لوی نعمت دی. وایي د دې مثال دا دی، ما دروغ په بیان کې ویلي دي، که یو څوک چې 3 ورځې وږي او د وږیتوب بعد دی وایي الله ډوډۍ راکړه، وایي دا د ډوډۍ غوښتل به څنګه وي؟ وایي که جې نه کړه را مړ سولمه، الله تږی یم 3 ورځې مې اوبه نه دي څښلې، که جې نه کړه راځه مړ کېږم د تږي د لاسه. نو اوس هم هدایت دغسې د الله څخه وغواړه. اهدنا الصراط المستقیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن داسې مه کوه، اهدنا الصراط المستقیم چې پر دغه ځای راسې نه کې چورتورې لکه ته یا الله زما ستا معامله ده، یا الله ما پر سمه لار که، ما ته هدایت راکې. دا زبردسته دعا ده. الله تعالی چې موږ ته خپل منځونه په ښه ښایسته طریقه توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.